أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله تعالی د ښه نومونو مستحق دی. هغه په هم هغه غوره نومونو څخه یاد کړئ او هغه خلک پرېږدئ چې د هغه د نوم په ایښېدو کې د رښتینولۍ نه منکرېږي. څه چې هغې کوي د هغه بدل به عمومي. یا الله، د الله پاک ذاتی نوم. څوک چې روزانه زر ځلې یا الله وایي، انشاءالله د زړه نه به ټول شکونه او وسوسې لرې شي. عزم او یقیني قوت به ور په برخه شي او په کومه ناعلاجه ناروغۍ اخته وي که هغه کس د یا الله ډېر ذکر وکړي او ورپسې د شفا دعا وغواړي نو هغه ته به کامله شفا ور په برخه شي. یا رحمان، ای ډېر رحم کوونکیه، که هر څوک د هر مانځه وروستو سل ځله یا رحمان وایي، انشاءالله د زړه نه به هر قسمه سختي او غفلت لرې شي. یا رحیم، ای ډېر مهربانه، که څوک هره ورځ د هر مانځه نه وروستو سل ځله یا رحیم وایي نو د ټولو دنیاوي آفاتونو نه به بچ کړی شي او ټول مخلوق به په ده مهربانه شي. یا ملک، ای حقیقي باچا، هره ورځ د سحر له مانځه نه وروستو ډېر ځله دا اسم مبارک ذکر وکړئ نو انشاءالله الله تعالی به غني کړي. یا قدوس، ای د هر عیبه پاکه خدایا، که څوک هره ورځ د زوال وروستو د دغه اسم ذکر وکړي انشاءالله د هغه زړه به د روحي ناروغۍ نه بچ کړی شي. یا سلام، ای بې عیبه ذاته، هغه څوک چې دغه اسم ډېر وایي انشاءالله د ټولو آفتونو نه به وساتل شي او که څوک دغه اسم 115 وارې ووایي او په ناروغۍ دم کړي نو الله به هغه ته شفا ور نصیب کړي. یا مؤمن، ای امن او ایمان ورکوونکیه، که څوک د ویرې په حالت کې دغه اسم 630 وارې ووایي نو انشاءالله د هر قسمه ویرې او تاوان څخه به بچ کړی شي او که څوک دغه اسم ووایي او ویني کې د ځان څخه یې وساتي د هغه ظاهر او باطن به د الله تعالی په امان کې وي. یا مهیمن، ای ساتونکیه، که څوک د غسل وروستو 2 رکعاته مونځ وکړي او 100 ځله دغه اسم مبارک ووایي الله به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي. یا عزیز، ای پر ټولو غالب خدایا، که څوک 40 ورځې 40 ځله دغه اسم مبارک وایي الله تعالی به هغه عزتمند او مستغنا کړي او که څوک د سحر له مانځه وروستو 41 ځله دغه اسم مبارک وایي هغه به الله تعالی د چا محتاجه نه کړي او د ذلت وروستو به عزت ومومي. یا جبار، ہے تر ټولو زبردست خدایا، که څوک هره ورځ سحر او ماښام 226 ځله دغه اسم مبارک وایي هغه به انشاءالله د ظالمانو د ظلم نه وساتلی شي او څوک د سپینو زرو پر ګوتمې دغه اسم ولیکي او په ګوته یې کړي د هغه هیبت
او شان به د خلکو په زړونو کې راشي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.